ویلی دی فلانی جنت دی فلانی جنت دی. ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ. دا سلور خلفاء اربعہ دی. لس صحابه کرام دی. دا جدا موضوع ده. نور ته جناب رسول الله علیه الصلاۃ والسلام یو کرته دا بشارت ورکړې دی، خوشخبری ورکړې ده چې ته جنتی یې. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ته جناب رسول الله علیه السلام د خپل خلی مبارک نا د جنت کې دو دا لفظ یو کرته نا دو کرته ویل دي. دو کرته ورته وی نور ته یو کرته دته دو کرته. دغه وجنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تذل بشارتین وی چې دو کرته ورته خوش خبری ورکړه دا. بشارت وی خوش خبره نو چونکه دته دا خوش خبری یو کرت ورکړه دا بیا ورکړه دا نو ذل بشارتین ورته وی د دو خوش خبرو وایا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ذل ہجرتین دا دی وجنوی چکل جناب رسول اللہ علیہ السلام اللہ دا پیغمبر پا حیثیت بانی دنیا تخکارا کو فیصلے مخ کی شوئے دا نبوت فیصلہ مخ کے دا. جناب رسول اللہ علیہ السلام فرمائی کنت نبیا و آدم بین الماء والتین. دا آغا وقت پیغمبرم چلا آدم علیہ السلام پا وجود کے نور آغلے و آغا دا ابو او خط پا شکل کے فیصلہ مخ کے نشوے ظاہری کو دا ٹول پا آخرہ کی ظاہر کو دا ٹول پا آخرہ کی دیکھ دا اللہ حکمت ہو. نو حضور علیہ السلام تم خلق کو تکلیف رسو ملگرو تم رسیدیشو. رسول اللہ علیہ السلام صحابہ کرام تا اول دا حبشی طرف تدتلو اجازتو کو زکد حبشی بادشاہ دیر منصف او عادلو. نو حبشی تے والے نو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا خپل بی بی سرڑن بنے ہجرت دا حبشی وکرد. بیا چکل جناب رسول اللہ علیہ السلام دا اللہ پا حکم بانے دا مکین مدینہ منوری تا ہجرت کاؤ. بیا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا مکی معظمینا مدینہ منوری تم ہجرت اکرلو. یا ہجرت دا حبشی شو یا ہجرت دا مدینی شو. زکا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تا ذل ہجرتین وی دا دو ہجرت کولو والا دا دو ہجرت کولو. نو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور پا صحابہ کرامو کی دا نده چه ټول صحابه کرام خوار سارو دا اغی اغا فقر اغم دا اغی دا سنو چه اغی پا خپل فقر بانده خفو اغی پا خپل فقر خوشالو
او فقر د الله پیغمبر مخ کړي او هغه مال ته خمال ویل چې کم د الله د پاره لګي. نو صحابه کې یوازې فقیران صحابه غریبان صحابه نو صحابه کې مالدار صحابه. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ مالدار صحابی. روزانہ بد اغپ دسترخوان باندې 300 کسانو روټه خوړل روزانہ. اغیل الله مال ورکړو ورسره ظلم ورکړو او ورسره د الله په لار کې د صرف کول او خرج کول توفیق ورکړو. او بیا عثمان رضی اللہ تعالی بعض واقعات خو ما مخکې بیان کړیم دي. ما عرض دا کولو چې د قربانۍ جذبن پکې الله پاک خو دی. مدینه منوره کې یو يهودي و. دا يهودي کویو بیری روما دسکلو قابل خوږی او بد هغه کوي. دا يهودي د لاسه مسلمانان ډېر پریشان عام طور باندې دا او بد کویانو نه د چینو نه دا په قبایلی علاقو کې رواجي هغه طور کې قبایلی قانون او قبائلی طریقے وے نو اکثر زنانه بدی کویانو لو دی ابو دا پارت دی وسم دا سشتا دی بازار کے سڑے پکور کے موجود دی خو سودا لخدلی دی سڑے موجود دی سودا لماشوم بچیلی کی حضرت سار وقتی کلو گورما چی ماشوم الک لچا دا پیو ڈول پلاس کی ورکڑی چلار شپیر اوڑا ماشوم جنیلے ډول پلاس کې ورکړي چې لاس شپې راوړل. ما دا زړه ډېر خفه شي او زه وایم خفه کېږم مه ځکه چې دا کار به خامخا څوک کوي خو بې خونده ډېر څوک چې وي بې خونده ته بې خونده ویل پکار دي چې ته خوب کې ښه چنډ دی ښه تکړه یې ته په بستر باندې پارام خودی او ماشوم بچی سی او هغه پیر وړي او هغه روټه وړي او لولا ته بیا پاسېږي او بیا به دغه چیس کې په دغه پيو کې او دغه روټه به خوري چې دا کومه دی ماشوم راوړي پتا آخر سپلا ده دا اکثر بالماض وي دا دغه څه کوي دا اکثر بالماض وي. بہر حال زنانو ته ډېر تکلیف و. زنانو مسلمانانو په قطارونو کې به ناستې وي نمبر به راتلو. یهودیان ښځې چې وي چونکې د یهودي کویو هغې دپاره به رکاوټ نه هغې به وبا غشتې او تللې به. حضور په دې باندې ډېر پریشان و. حضور وفرمایل صحابه کرامو مجلس کې کاش کې چې دا کوی د دې يهودي نه چا واغشته او مسلمانانو ته چې دا کم تکلیف دی چې دا تکلیف ختم شي. او بیا جناب رسول الله علیه السلام دا فرمایل چې کدا کوی چا واغشتو زه به د دې بدل د قیامت په ورځ په حوض کوثر ورکوم. بدل به زه په حوض کوثر ورکوم. خبر ټول واورید. عثمان رضی الله تعالی عنہ لاړو خاموش سره يهودي سره د کوی دا غشتو خرصول خبره شروع کړه. قصه ډیره طویله ده زیرا مختصر کوم. څومره قیمت چې يهودي غوښتنه د کوی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آغا قیمت اغت ادا کو کوئیت نواخش ویتی واخش. عثمان دا حضور تا ندیتے ہیں.
خو حضور ته چا اطلاع ورسوله خبر ورکو چې جیغه کوی خدا غ يهودین حضرت عثمان واغشته. جناب رسول الله علیه الصلاۃ والسلام ډیر خوشاله شو. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ ورغه. رسول الله علیه الصلاۃ والسلام حضرت عثمان ته په خپل باندې فرمایل چې عثمان خبر شم چې دا يهودین هغه کوی بیر رومتا واغش. عثمان خوشاله شم چې د يهودي د ملکیت نه کوی اوتلو او ستا په ملکیت کې کوی راغې دی باندې ما ته ډېره خوشحالي حاصله شوه. ډېر خوشحاله شو. رسول الله علیه الصلاۃ والسلام چې کله دا خبره وکړه حضرت عثمان پیشو جناب رسول الله علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایي حضور کوئی خما د یهودی نواغشتو داغ ملکیت خو ختم شو خو په کوئی باندې زما ملکیت نشتا. زمانه کې وجیده کوئی داغ ملکیت ختم شو کوئی ته ما واغشتو او د دې کوئی ملکیت ما ستا امت د پاره وقف کړو. دا ستا د امت ملکیت ته. بہرحال ما عرض دے کو رکھو کہ اللہ رب العزت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تا مالم ورکڑو زڑیم ورکڑو. مخکې به انشاءاللہ نور خبره کو بیا به دې پسې نمبر وار کا خیری دا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خبره وي لکه چې دا کم صحابه کرام شهیدان شوي دي اول د هغې دا خبره کوم اگرچه د عمر شهادت دینا مخکې د خو چونکې د ذوالحجې په بنیاد باندې ما خبره شروع کړې وه نمبر وار به دا خبرې انشاءالله العزیز کو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.